السلام علیکم. د دین مخکې مونږ غزوات فل په ډیټیل سره ویلو، اسلامیک غزوات چې کم غزوه په کومه هجری کې شوي او کم واقعیات پکې شوي وو. که نه مې کتلې هغه وګورئ. نن وایو واقع معراج. ګوره لومبۍ خبره خو دا واقع معراج چې مونږ وایو دا واقع معراج او واقع اسرا دا دواړه په دې کې شامل دي په دې سفر کې دننه. څنګه ګوره وته دا سفر چې کوم شوی واقع معراج مونږ اورو چې په دې کې پیغمبر علیه السلام تللی او اسمانونو ته ختلی او دلته کې په دنیا کې یو څو سیکنډه تیر شوي، ولته پیغمبر علیه السلام څو کاله تیر کړه او سفر په ټولو اسمانونو کې کړی. نو دا سفر مونږ په دوه حصو کې تقسیمو. یاد ساته په دوه حصو کې دا سفر مونږ په دوه حصو کې تقسیمو. یو ته مونږ وایو الاسرا او بل ته مونږ وایو المعراج. هغې ته مونږ څه وایو؟ المعراج. یو الاسرا دی بل المعراج دی. دا الاسرا هغه سفر دی چې په دې کې پیغمبر علیه السلام د مسجد الحرام نه راواله سفر یې کړی او د کوم ځای پورې؟ د بیت المقدس پورې. د بیت المقدس پورې سفر د مسجد الحرام نه راواله دې ته مونږ وایو الاسرا. دا الاسرا سفر دی. بیا د بیت المقدس نه راواله، د بیت المقدس نه بیا راواله بیت المقدس د دې ځای نه بیا راواله او دا سفر چې کله شروع شو او وشو د سدرة المنتهى پورې. دې سفر ته بیا مونږ وایو المعراج. صحیح شوله؟ د زمینی سفر مطلب په ځمکه چې کوم سفر شوی و د مسجد حرام نه راواله د بیت المقدس په یروشلم کې چې دی په فلسطین کې، دا چې کوم سفر شوی د سعودي عرب نه فلسطین پورې نن ته ویلی شي په نن سبا زمانه کې چې کوم د ملکونو نومونه دي، نو دا الاسرا و. بیا د دغه ځای نه د بیت المقدس نه آسماني سفر شروع شو چې آسمانونو ته پیغمبر علیه السلام لاړی، نو دغه سفر ته بیا مونږ المعراج وایو. دا دوه جدا دي. ټیک شوله؟ اوس ګوره لومبۍ د الاسرا ذکر کوم. په الاسرا کې څه چلو شو؟ پیغمبر علیه السلام وایي چې زه د خانه کعبې سره ناست وم، د خانه کعبې سره، او زه په داسې حالت کې وم چې نیم اوده نیم ایښ وم. مطلب د دواړو مونږ چې په بایولوژي کې ورته ټرانزیشن سټیټ آف سلیپ وایو. په پښتو کې زیات کسان وایي پریشانۍ وړی وم یا فکر وړی وم، زیات کسان داسې وایي مطلب چې خوب ولې ورغلی خو فل اودم نه وي او فل یخ هم نه وي. په داسې حالت کې پیغمبر علیه السلام وایي چې زه وم چې ما وکتل چې دوه کسان را روان دي، وامې اورېده. نو چې ما د هغې طرف ته وکتل نو په هغې کې یو جبرائیل علیه السلام او هغې وایي چې یاره په مونږ کې دریم کس پیغمبر علیه السلام دی، زه یادولم. او جبرائیل علیه السلام رالی، پیغمبر علیه السلام وایي چې زه د ځان سره روان کړم او زما سینې کلاو کړله، داسې کلاو کړله، زما زړه یې راویستو او هغې په آب زمزم باندې وینځو. او بیا د سرو زرو په یو لوښي کې حکمت او ایمان رالی ډک شوی او هغې زما په سینه کې ورواچ. دې واقع ته مونږ وایو شق الصدر. دا به یاد ساتئ، دا پوینټس به پکې د ځان سره یاد ساتئ. صحیح شوله؟ دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ وایو شق الصدر. دا شق الصدر دی. دا شق الصدر او شق مطلب دوه کول په منځ باندې سیرل، صدر مطلب سینه. دا د پیغمبر اسلام څخه څو پیری شوي دي چې په هغې کې به تاسو مشهوره واقعه اورېدلې چې د حضرت حلیمه سره کله پیغمبر علیه السلام و ماشوم په ماشوموالي کې مو سره دا واقع شوې وه، شق الصدر. ټیک شوله؟ د دې نه بعد بیا څه چلو شو؟ د دې نه بعد بیا پیغمبر علیه السلام وایي چې یوه سواري حاضره شوه، د هغې سوارۍ نوم او بوراق. بوراق د څنګه سواري وه، کوم یو ارګنیزم او څه مخلوق و والله العالم، خو پیغمبر علیه السلام د دې سایز ویلی دی چې دا او د خر نه غټ او د خچر نه وړوکی، او نوم ورته پیغمبر علیه السلام بوراق ویلی دی چې هر څنګه دی. د بوراق سپیډ پیغمبر علیه السلام ویلی دی چې د سپیډ داسې و چې کوم ځای پورې به نظر رسېدو که نه هغه ځای پورې به په یو قدم دا بوراق رسېدلی او دونه دی تیز و. اوس ګوره دا یوه غټه معجزه ده چې په دې زمانه کې نن سبا ثابتېږي. دا بوراق ټکی نه دی، دا بوراق ټکی وتی د برق نه دی. برق مطلب رڼا. ګوره زمونږ نظر څه شی دی؟ نظر په فزیکس کې تاسو ویلی دی چې نظر څه شی دی؟ خو نظر رڼا ده، لایټ دی. چې کوم څیز باندې رڼا پرېوځي هغې ریفلیکشن وشي، ستا لایټ ستا سترګو ته راننوځي خو ته یې ویني. مونږ په بایولوژي کې په هیومن آی کې ویلی. نو دا زمونږ نظر رڼا ده او د رڼا سپیډ دی 3 × 10⁸ میټر پر سیکنډ، یا په ساده زبان کې چې 3 लाख کیلومتر پر سیکنډ. دا بوراق او ټکی بوراق ټکی وتی د برق نه دی. برق وایي رڼا ته، مطلب د دغه شان د نظر په شان 30 سپیډ، د رڼا په شان 30 سپیډ و. 3 लाख کیلومتر پر سیکنډ چې کوم مونږ میجر کړی دی ته ورته داسې ویلی شي. د دې د وجې نه ګوره نن سبا دا ساینس هم ثابتوي او د سړي ایمان نور هم مضبوطوي چې د نیوټن او د آینسټاین لویه لانجه تاسو کتلی چې نیوټن ګریویټي ته څه ویلي او آینسټاین بیا تیوري اف ریلیټیویټي پیش کړی. نیوټن وایي چې یاره دا ګریویټي یو قوت دی او آینسټاین وایي چې نه دا سپیس ټایم فیبریک کې مول راغلی دی، هغې مول د وجې یو څیز ځان ته راښکل کوي، دا فورس نه دی. او هغه سپیس ټایم فیبریک کې آینسټاین وایي چې په دې کې د ټایم ځان له ډاټس دي او د سپیس ځان له ډاټس دي. سپیس ډاټس ولاړ دي، د ټایم ډاټس روان دي په سپیډ اف لایټ سره روان دي. لہٰذا د ریلیټیو موشن چې کوم ډاینامیکس په فزیکس کې دي د هغې مطابق چې کوم څیز د رڼا په سپیډ سره ځي نو د ده دپاره به ټایم ډایلیټ کېږي، دې ته ټایم ډایلیشن وخت به ودرېږي. په دې وجه باندې پیغمبر علیه السلام په څو سیکنډو کې دننه د ټولو اسمانونو سفر کړی، واپس راغلی او ټایم ولاړ.
خیر دا یو جدا ځان له یو ټاپک دی چې کله مونږ د فزیکس اف معراج په دې باندې به ځان له یو لیکچر وکړو د معراج فزیکس دا به ځان له یو لیکچر وکړو صحیح شوله نو د بوراق خبره مې درته جسټ کوله دا بوراق داسې پیغمبر اسلام نوم واخیستو چې یو سواري وه هغه حاضره شوله بیا د دې نه بعد څه چلو شو پیغمبر اسلام وایي چې زما سفر سټارټ شو نو ګوره چې کله سفر سټارټ شو سفر د کوم ځای نه د مسجد الحرام نه راواله د بیت المقدس پورې تللي د دې په منځ کې به ته یاد ساتې پیغمبر اسلام درې پیرې پړاو وکړو او دغه درېو پیرو پړاو کې هغه پیغمبر اسلام منځونه وکړه منځونه پریر مونځ یې وکړو درې پیرې پړاو وکړو او په هر پړاو کې مونځ وکړو اوس به د هر یو پړاو کم پړاو په کوم ځای کې شوی دی دا به ته یاد ساتې ډومبی چې کوم مونځ وشو ډومبی پړاو وشو نو هغه د هغې ځای نوم او طیبه دا به ورته جبرائیل علیه السلام وایي طیبه مطلب مدینه په مدینه منوره کې ډومبی پړاو وکړو بیا ورته جبرائیل علیه السلام ووایي دا د هجرت نه مخکینۍ واقعه ده نو پیغمبر علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام ووایي چې تاسو به دې ځای ته هجرت کوئ دا هغه ځای دی طیبه دا ډومبی سټی و دلته پیغمبر اسلام مونځ وکړو د دې نه بعد بیا روان شو بیا دویمه سټی وشوله دویمه سټی په کوم ځای کې وشوله دویمه سټی وشوله په تورې سینا کې او په دې ځای کې جبرائیل علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته ووایي چې دا هغه ځای دی چې په کوم ځای کې موسی علیه السلام به د الله تعالی سره خبرې کولې کلام به ورسره کوو تورې سینا هغه ځای دی هلته یې مونځ وکړو د هغې نه بعد بیا سفر واپس ریزیوم شو روان شو نو دریم پړاو چې پیغمبر علیه السلام وکړو هغه یې وکړو په بیت اللحم کې په کوم ځای کې وکړو هغه یې وکړو په بیت اللحم کې اوس بیت اللحم کوم ځای دی نو جبرائیل علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته ووایي چې دا هغه ځای دی چې په کوم ځای کې عیسی علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام پیدا شوی دا هغه ځای دی په دې ځای کې پړاو وکړو مونځ یې وکړو پیغمبر اسلام د دې نه چې بیا انول روان شو درې سټی مکمل شوي درې سټی مکمل شوي په دریو سټیو کې درې مونځونه مکمل شو د هغې نه بعد پیغمبر علیه السلام راورسېدو بیت المقدس ته اوس چې کله بیت المقدس ته راورسېدو نو دلته کې ټول انبیاء کرام تمام انبیاء کرام علیهم السلام ټول انبیاء کرام په هغه ځای کې د پیغمبر علیه السلام په انتظار څنګه چې مقتدیان په جماعت کې په انتظار خپل امام ته امام چې کله راشي نو بیا جمع ورکړي مقتدیانو دغه شانته کې دا انبیاء کرام ټول په انتظار پیغمبر علیه السلام چې کله بیت المقدس ته راورسېد نو پیغمبر علیه السلام مخکې شو انبیاء کرامو له جمع ورکړله جمع مونځ یې وکړو او د هغې نه بعد دا دې سره د دې ځای کې د دې واقع سره دا الاسرا دا سفر مکمل شو د دې نه بعد اوس شروع کېږي المعراج د هغې نه بعد بیا څه چلو شو پیغمبر علیه السلام په بوراق باندې واپس تشریف فرما شلو او د هغې ځای نه د اسمانونو سفر شروع شلو ټیک شو اوس د بوراق خو سپیډ ته مه وایي چې په کوم سپیډ کې دی روان نو په دغه سپیډ کې چې دی روان نو دی ډومبی ورسېدو ډومبي اسمان ته کوم ځای ته ورسېدو ډومبي اسمان ته ګوره ورته دا یادوه د ځان سره فرسټ سکای ته ډومبي اسمان ته په دغه ځای کې پیغمبر علیه السلام ګوره چې کله ډومبي اسمان ته ورسېدل دا کومې خبرې چې زه کوم که نه دا ټول په احادیثو کې موجود دي په مسلم کې په 416 کې په 411 کې په بخاري کې 349 3207 داسې نمبر یو څو ماته یاد دي تاسو وګورئ په خپله ورته نور مخې له مخې له راشي دا په احادیث کې ایز اټ از موجود دي چې کوم زه وایم صحیح شوله اوس په ډومبي اسمان کې چې کله پیغمبر علیه السلام ورسېدو نو په ډومبي اسمان کې جبرائیل علیه السلام وایي دروازه کولاو که اسماني دې ته اسماني دنیا وایي یو خو د اسمان دا کنسپټ کلیر کا اسمان زمونږ زیات خلک داسې ګڼي چې بس دا به یو ټوس چتي او اوه اسمانونو کنسپټ څنګه یو اسمان بیا ورپسې بل اسمان بیا ورپسې بل اسمان بیا ورپسې بل اسمان سما ټکي په قرآن مجید کې راغلی د سما مطلب بره طرف ته اوس والله اعلم چې الله تعالی د دې نه څه مطلب دی ټوس چت کېدی شي او نه شي کېدی خیر دا ځان دی یو ټاپک دی ځان د ټاپک کولا وهل غواړي خو دا صرف چې دا سوچ په ذهن کې کېږي چې نه بس دا ټوس چت دی داسې د دې نه علاوه دا بل څه نه دي دقه سوچ زمونږ زیات ماشومان د ایتیزم طرف ته بوتلي دي حالانکه په قرآن مجید کې داسې نه ده سما ټکي بره طرف دپاره سمو مطلب ایلیویشن بره طرف دپاره استعمال شوی په مختلفو ځایونو کې لکه خیر جدا ټاپک دی د بره نه چې اسمان اوبه راورېږي او هغه د ونې هغه یو ذکر دی چې بره طرف ته شاخونه خواره شوي او جرړې په ځمکه کې دي جدا په دې لیکچر ورګو خو د سما مطلب والله اعلم چې الله تعالی ته څه مطلب دی دا مې درته وایي صحیح شوله اوس ډومبی سکی نه دی ډومبی اسمان په د دې چې کله پیغمبر جبرائیل علیه السلام وایي چې یاره دروازه کولاو کړئ نو فرشتو تپوس وکړو چې څوک یې جبرائیل علیه السلام ورته وایي چې زه یم او راسره پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی فرشتو وي تاسو راغوښتلی شوي وایي دوی ورته وایي چې دروازې ورته کولاو کړه ویلکم ورته وایي او څونه خلک یې تاسو د هغه د فرشتو الفاظو او پیغمبر علیه السلام او جبرائیل علیه السلام ډومبي اسمان ته ورداخل شو په ډومبي اسمان کې ملاقات وشو د پیغمبر علیه السلام د یو نبي سره د هغې نبي نوم او حضرت آدم علیه السلام ډومبی نبي حضرت آدم علیه السلام د ده سره ملاقات وشو صحیح شوله اوس به دا د پیغمبرانو نومونه په کوم اسمان کې پیغمبر اسلام د کوم پیغمبر سره ملاقات کړی دا یادول لازمي دي دا به یاد په ډومبي اسمان کې او په دقه دا کوم واقع مې چې دوی په سیم طریقې سره هر اسمان دروازه به کولاوېده او پیغمبر اسلام او جبرائیل امین علیهم السلام دا به داخلېدل دواړه صحیح شوله یو ډومبي اسمان کې د حضرت آدم علیه السلام سره ملاقات وشو بیا دویم اسمان ته چې کله داخل شو په دویم اسمان کې ملاقات وشو د حضرت عیسی علیه السلام سره
او ورسره ملاقات وشو د حضرت یحیی علیه السلام سره. د دې دوانو انبیاء کرام علیهم السلام سره ملاقات وشو په دویم اسمان باندې. دریم اسمان ته چې کله داخل شو تھرډ سکای ته، نو هلته کې د پیغمبر علیه السلام ملاقات وشو د حضرت یعقوب علیه السلام سره. بیا لاړل څلورم اسمان ته داخل شو. څلورم اسمان ته چې کله داخل شو د پیغمبر علیه السلام ملاقات بیا وشو د حضرت ادریس علیه السلام سره. بیا چې کله پنځم اسمان ته دی داخل شو، په پنځم اسمان کې د پیغمبر علیه السلام ملاقات د هارون علیه السلام سره وشو، د حضرت هارون علیه السلام سره. بیا د پنځم اسمان نه بعد چې کله شپږم اسمان ته داخل شو، شپږم اسمان ته، نو هلته کې د پیغمبر علیه السلام ملاقات وشو د حضرت موسی علیه السلام سره. بیا د دې نه بعد چې کله اووم اسمان ته داخل شو، اووم اسمان ته ګوره چې کله د شپږم اسمان نه راتله پیغمبر علیه السلام او اووم اسمان طرف ته روان شو، حضرت موسی علیه السلام په جړا شو. پیغمبر علیه السلام واپس راغلی، موسی علیه السلام نه تپوس وکړو. موسی علیه السلام ورته وویل چې زما امت چې کوم بني اسرائیل د دوی تعداد به په جنت کې ستا د امت نه کمي، ستا امت به سیوای. نو په دې باندې موسی علیه السلام له جړا ورله. او پیغمبر علیه السلام هم وایي چې زما امت د ټولو انبیاء کرامو د امتونو په نسبت باندې سیوا دی. حدیث د پیغمبر اسلام وایي چې د ټولو انبیاء کرامو له ځان له یو معجزه ورکړل شوې ده، او هغه معجزات چې کوم د هغوی سره وو د هغه دا ټایم پورې لیمیټډ وو. ما له الله تعالی کوم معجزه راکړې ده هغه دا قرآن دی، او دا به د قیامته پورې دا معجزه موجوده وي. د دې د وجې چې کوم امت زما را روان دی او زما دا معجزه ویني هغه په ما باندې ایمان راوړي، نو د پیغمبر اسلام امت په دې وجه باندې به د ټولو سیوا. یو بل حدیث هم د پیغمبر اسلام وایي چې په جنت کې په 120 صفو کې به 80 صفه زما د امت نه. نو دا واقع وشوله. صحیح شوله. د هغې نه بعد چې بیا پیغمبر علیه السلام اووم اسمان ته داخل شو، نو په اووم اسمان کې د پیغمبر علیه السلام ملاقات وشو د حضرت ابراهیم علیه السلام سره. اوس حضرت ابراهیم علیه السلام بیت المعمور ته ډډه والې وه. بیت المعمور څه شی دی؟ بیت المعمور دغه شانته کې بیت الله دی، څنګه چې دلته کې زموږ سره بیت الله دی، خانه کعبه شریفه. د دې خانه کعبه شریفې په شانته کې بل بیت الله په اووم اسمان کې اگزیکټ د د پاسه دی پوزیشن د پاسه بل بیت الله دی، هغې ته موږ بیت المعمور وایو. ابراهیم علیه السلام هغې ته ډډه والې وه، پیغمبر علیه السلام ورسره میلاو شو، او ابراهیم علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته ووایي چې خپل امت ته یو نصیحت وکړه، او هغه نصیحت ورته دا وکړه چې د جنت ځمکه ډېره زیاته زرخیزه ده، او په دې کې ځان له باغونه وکړئ. اوس باغونه به څنګه کرئ؟ نو یو وظیفه یې ورته وویله چې دا خپل امت ته ووایه، هغه وظیفه ده لا حول ولا قوة الا بالله. نو تاسو یې کوئ چې په جنت کې باغونه جوړیږي. په خبره باندې پوه شوئ. نو په اووم اسمان کې د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو، او د هغې نه بعد بیا پیغمبر علیه السلام د هغې نه بعد دا به زه دلته کې بره ولیکم ځکه چې ځای خو پکې پاتې نه شو. پیغمبر علیه السلام لاړې سدرة المنتهى ته ورسېدو. ګوره د بیت المقدس نه دا سفر شروع شوی او سدرة المنتهى پورې و که نه، نو سدرة المنتهى پورې اوس پیغمبر علیه السلام راورسي. سدرة المنتهى پیغمبر علیه السلام وایي چې یوه ونه وه، غټې غټې پاڼې وي، غټې غټې میوې وي، او دا آخري حد دی. په دغه ځای کې پیغمبر علیه السلام د الله تعالی سره کلام وکړو، او په دغه ځای کې الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته د 50 منځونو تحفه ورکړله چې دا ستا د امت دپاره منځونه دي، په هغوی باندې فرض شو. دا 50 منځونه پیغمبر علیه السلام راواغستل، واپس را روان شو. نو چې کله واپس راتلو، نو د اووم اسمان نه راپاس شو، شپږم اسمان ته چې راغلی، نو ملاقات وشو د حضرت موسی علیه السلام سره. موسی علیه السلام ورته ووایي چې څنګه چل دی چې دغه شانته کې 50 منځونه مې راغستې دي. موسی علیه السلام ورته ووایي چې 50 منځونه ګوره ډېر زیات دي، دا ستا امت نشي کولی، لاړ شه دا منځونه راکم کړه. نو پیغمبر علیه السلام د حضرت موسی علیه السلام په دې خبره باندې واپس راغلی، الله تعالی ورته 10 منځونه معاف کړل، 40 شول. نو چې پیغمبر علیه السلام واپس راغلی، بیا ورته موسی علیه السلام ووایي چې نور هم راکم کړه، چې هغه واپس لاړی، نو بیا د 40 نه نور راکم شو، 30 شو. په دې طریقه باندې دا سفر 9 پیري وشو، شپږم اسمان ته او سدرة المنتهى ته 9 پیري. او د هغې نه بعد دا منځونه شو 5، رو راکمېدل 5 منځونه پاتې شو، 5 prayers، 5 منځونه چې کله پاتې شو، پیغمبر علیه السلام چې واپس راتلو، بیا ورته موسی علیه السلام ووایي چې ګوره زما تجربه د بني اسرائیلو سره ښه مضبوطه پاتې شوې ده، او دا 5 منځونه هم سیوا دي، نو ته واپس لاړ شه او دا منځونه راکم که دا به ستا امت ونه کړی شي. پیغمبر علیه السلام ورته څه ووایي خبرې؟ پیغمبر علیه السلام ورته ووایي چې ما له نوره حیا راځي، او دغه 5 منځونه یې راوړل، او دغه 5 منځونه په موږ باندې فرض شو. اوس سوچ وکړه چې دا کم کسان پکې منځونه نه کوي. یو خو د موسی علیه السلام تجربې ته سوچ وکړه چې هغه ورته ووایي چې ګوره ما ته پته ده چې دا بیا دین نه کوي، او بل دې ته سوچ وکړه چې پیغمبر علیه السلام ستا دپاره دا 50 منځونه فرض شوي، 50 ستا دپاره 9 پیرې لاړې رالې، او دا منځونه یې 5 ته راورسول. اوس چې دې باوجود هم دا څوک 5 منځونه نه کوي که نه، نو هغه دې وشرمېږي، د هغه نه بس د دې نه بل غټ شرم څه شی دی؟ دا 5 منځونه فرض شو.
په دې طریقې سره. نو دا سفر معراج مکمل شو. بیا پیغمبر علیه السلام واپس راغی. اوس چې کله واپس راغی کنه نو پیغمبر علیه السلام دا واقع چې کله وویل نو کفار ښکاره خبره د هغوی خو مذاق وړاوخل شروع کړل چې دا څنګه کیدی شي. اوس موږ له ثبوتونه راکړه د هغوی خو بل څه کار او نو بس ثبوتونه به یې غوښتل معجزات به یې غوښتل دا خبرې به یې کولې. نو د هغې مختلف واقعات د یو واقع دوه باید ووایم چې کله پیغمبر علیه السلام دا خبره وکړله نو پیغمبر علیه السلام په خپل عمر کې په دغه ځای کې په د دې واقع نه علاوه د دې واقع نه علاوه د بیت المقدس ته چېرته نه وتلی او په دغه ځای کې داسې تاجران موجود دي چې هغوی بیت المقدس ته تللی او په هغې کې یو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه هم ګډ تاجر و هغه هم بیت المقدس ته تللی نو هغوی کفارو کې هم داسې وو نو هغوی ورته وایي چې یاره ته بیت المقدس ته تللی سفر دې کړی د الاسرا بیت المقدس ته تللی نو تا ته خو پته چې بیت المقدس کې څه نښې نښانې وي هغه راته ووایه نو پیغمبر اسلام ورته ووایي ایز اټ از هغوی ته دې تپوس مو کړه چې څو په وړې څو دروازې پکې نو پیغمبر اسلام ته الله تعالی بیت المقدس په هغه وخت کې وښود او پیغمبر اسلام ورته ایز اټ از ووایي چې دا دي. اوس دوی سوچ یې وړه چې پیغمبر علیه السلام خو چېرته په خپله تللی نه دی بیت المقدس ته دا نښې څنګه وي خو بیا هم د هغې باوجود زیاتو پکې ایمان رانهوړو او دا هم نه بیا هم ورته پیغمبر اسلام وایي چې دا هم درته وایم چې ستاسو قافله کومه هلته کې تلې ده او هغه قافلې نه په پلانکي ځای کې یو اوښ ورک شوی دی هغه ول پلانکي کس مونږ ته نمونه یې ورته اخیستل او واپس یې ول راوستی دی او په پلانکي تاریخ یا په پلانکي ورځ باندې به ستاسو دا قافله واپس رارسي. ښکاره خبره وه قافله خو داسې تلله او راتله پیغمبر اسلام خو دا سفر ټول په سیکنډونو کې په یو شپه کې دننه کړی واپس راغلی په پلانکي ورځ به هغه قافله واپس رارسي او د هغې قافلې نه به مخکې یو اوښ روان چې هغه به غنم رنګې اوښي او د هغې په ملا باندې به تورې 2 بوجۍ پرتې دا چې د خلکو واورېدل نو په حق ورځ باندې هغه ځای ته چې کله لاړل نو حق قافله په حق ورځ باندې راورسېده او څنګه چې پیغمبر اسلام ویلي وه قشانته کې وشو خو د هغې باوجود هم پکې ځینو ایمان رانهوړو. خبرې ولې ځکه چې هغه جاهلان چې چا ایمان رانهوړو ځکه الله تعالی په قرآن مجید کې وایي چې واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. دا مې راته واقع معراج در سره شیر کوو دا واقع معراج الاسرا او سفر معراج و.